هر چا په بیړه ځلول کور ته کیک کلچې نوي کالي د اختر د اختر شپه و خلک خوش و خوشحال هر چا نیوله تیاري د اختر دلته معلم صاحب په کور کې ناست و په حلولو د ساینسي فورمولو سرزړولی مستغرق خوارکی د ریاضي په خورا سخته سوالونو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانه لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د معلم برنامه 11مه ګردي میز ته د معلم یوټیوب چینل ته ښه راغلاست وایم. زه ډاکټر یاسمین معصومي ستاسو د ریاضي مضمون استاد په پښتو ژبه یم. ګرانه لیدونکو او اوریدونکو، زموږ د 11مه ګردي میز اصلي بحث موضوع د هغه زده کوونکو کومنټونو باندې دي چې موږ ویډیوګانې جلسې ګوري او د پوښتنو د پیدا کېدو په صورت کې موږ سره شریکوي. راځئ ګرانه لیدونکو او اوریدونکو چې لاړ شو خپل د هغه زده کوونکو په کومنټونو باندې چې هغوی ته پیدا شوي دي او موږ سره موضوع مطرح کړي دي. ګرانه لیدونکو، زموږ یو ګرانه خور ویلی ده: سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. استاد محترم، د تقسیم امتحان راته کولی شي واضح کړئ استاد جان؟ ښه زیر شي ګرانه لیدونکو، لکه مونږ اوس راځو د تقسیم په امتحان باندې چې مونږ یو ګران زده کوونکو پوښتنه کړې وه چې ماته د تقسیم امتحان عملیه بیرته د سر نه وایم. ګران زده کوونکو ښه زیر شي، لکه مونږ 12 کتاب لرو. دا 12 کتاب 3 کسانو باندې تقسیموو. که هر نفر ته مونږ څلور ورکو څو کېږي؟ 3 څلور سره ضرب شي ګرانه زده کوونکو څو کېږي؟ 12. د 2 نه 2 لاړ شي 0، د 1 نه 1 لاړ شي 0. ګرانه زده کوونکو ښه ځیر شي، دې ته وایي مقسوم. دې ته وایي مقسوم علیه. او دې ته وایي خارج قسمت. دلته عدد څه پاتې کېږي؟ دې ته وایي باقی مانده. د تقسیم امتحان څرنګه ده ګرانه زده کوونکو؟ مقسوم علیه ضرب د خارج قسمت جمع باقی مانده، یعنی مونږ مقسوم علیه چی شی ده؟ 3 ده. ضرب ده خارج قسمت څو دي؟ 4 دي. جمع باقی مانده څو ده؟ 0 دي. مساوي باید شي 12 ده، ځکه چې مونږ عدد 12 ده. که 12 ته مساوي شو، دغه مونږ د تقسیم عملیه حل صحیح ده، او که مساوي نشو یعنی غلطه ده. ګرانه زده کوونکو، تاسې 3 4 سره ضرب کې څو کېږي؟ 12. 12 جمع 0 مساوي کېږي 12 ته. اوس 12 چې 0 سره جمع شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو؟ 12 مساوي شوله 12. یعنی د تقسیم په امتحان کې مونږ کولی شو چې مقسوم ضرب د خارج قسمت تقسیم د باقی مانده مساوي کېږي مقسوم سره. دا و زمونږ د تقسیم امتحان. ګرانه لیدونکو او اوریدونکو، زمونږ یو بله ګرانه خور څه ده؟ دا مسیج یې ښی ده، کومنټ یې ښی ده، ویلی ده: سلام استاد جان، د ضرب عینیت عنصر ماته تعریف که. دا د ضرب عینیت عنصر غوښتلی ده. مونږ بله ګرانه زده کوونکو له څه پوښتنه کړې وه مونږ نه چې ماته د ضرب عنصر عینیت ووایه. ضرب عینیت عنصر. ګرانه زده کوونکو، مونږ عینیت عنصر داسې تعریف کړله چې هر عدد سره ضرب او تقسیم شي، حاصل بیرته خپله یو عدد راووځي. نو د ضرب عنصر عینیت چی شی ده؟ یو ده. څنګه مونږ وایو چې د ضرب عینیت عنصر یو ده؟ ښه زیر شي ګرانه زده کوونکو، لکه مونږ لرو A ضرب د 1 مساوي کېږي A ته. همداسې که هر عدد ولرو، لکه 3 ضرب د 1 مساوي کېږي 3 ته. یعنی عنصر عینیت عبارت له هغه عدد سره ده د ضرب عنصر عینیت چې هر عدد سره ضرب شي حاصل بیرته خپل عدد راوځي. نور یو سره چې هر عدد ضرب شي بیرته حاصل همغه خپل عدد راوځي. نور مونږ ویلی شو چې د ضرب عینیت عنصر عبارت له یو څخه ده.
مننه کوم خپل د ګرانې خور څخه چې مونږ جلسې تعقیب کړې ده او پوښتنه څه ورته مطرح شوي دي مونږ سره یې شریکه کړې ده. همدارنګه راځو زمونږ بله ګرانه خور میسج کړې ده. مننه کوم استاد جان د درس نه دی. مننه کوم ستانه ګرانه خورې چې مونږ جلسې او ویډیوګانې ګوري او تاسو ته ګټه رسوي. ایمونګه یو بله ګرانه خور ویلی ده مننه خور جانې ډیره په زړه پورې تدریسي برنامه ده. الله مو په ژوند کې برکت واچوه. خو خورجانې که کوشش وکړي چې درسي ویډیوګانې زر زر برابره کړي یوازې د ریاضي په پښتو ژبه ډیره به ښه وي. په سترګو ګرانه خورې مونږ کوشش کوو چې خپله ویډیوګانې ټول آماده دي خو په ورځ کې مونږ څرنګه چې په تیره ګردي میز کې مې وویله مونږ تقسیم اوقات لرو چې په اونۍ کې 1 او 2 جلسې مونږ اپلوډ کوو. یعنې تاسو کولی شئ چې د هغه جلسې نه ګټه واخلئ او هغه درسونه تاسو تعقیب کړئ. دا و ګرانه لیدونکو او اوریدونکو زموږ د ریاضي 11مه ګردي میز تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تاسو مهربانه او بخښونکي الله ته سپارم. خو وخت د خدای په امان.